پولیسو ښرنه ښار کې د حق غوښتنې ولسي حرکت مشر وهلی ډبه ولی دی. نن ورځ ماسپښین مهال د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنه کې افغان ملي پولیسو د یو ځوان په ګډون یو تن قومي مشر حاجي نیاز امیر وهلی ډبه ولی دی او پر هغې د ټوپک ډزې کړي دي. د ښرنې یو تن اوسیدونکي کاري کبیر د یاد لاریون پر مهال وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپلو حقونو غوښتلو په موخه راپورته شوي، خو په نوموړي ولایت کې ځینې اشخاص او کړۍ د شخصي موخو لپاره د دوی ولسي او مدني حرکتونه نشي زغملی په یو او بل نوم یې تخریبوي. د هغه په خبره چې دوی به هیڅ وخت له خپلې مبارزې لاس نه اخلي او د هر زورواکي او هغه چارواکي پر وړاندې به کلک درېږي چې غواړي له خپل موقف څخه غلطه ګټنه وکړي. زموږ خبره له افرادو سره ده، د وردی په نامو باندې که په هر نامو په هر چوکاټ کې څوک له قدرت چې سوء استفاده کوي دا د نه رنګوي د خدای په خاطر باندې دې ته د نورې توطیې لارې هم نه جوړوي. له دې نه وروسته د پکتیکا خلک ویښ دي، بیدار دي، کم نور زور نه رسیږي، دا زور هم رسیږي. والله په سلاو په میلیاردو خلک د کابل په پارلمان کې لس شپې به ټول په کوڅو په لارو کې پراته یو. قاري کبیر همدارنګه وویل هغه کسان او په ځانګړي ډول پولیس او چارواکي چې ورسپارل شوي دندې په ښه ډول پر مخ وړي او له ولس سره یې ښه چلند کړی د دوی په زړونو کې ځای لري او قدر یې کوي. لاروین کوونکو که څه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د حق غوښتنې ولسي حرکت مسؤل او قومي مشر وهل ډبول یو پلان شوی کار دی. هغوی زیاته کړه چې حاجي نیاز امیر له تیرو څو ورځو راهیسې تر څارنې لاندې و او نن ورځ یې بې له دې چې ګرم او ناګرم معلوم شي وهلی ډبولی دی. نن پیښه چې کومه وسوه دا یو پلان شده کار و. دا خلک په حاجي صاحب نیاز پسې څو شپې حاجي صاحب تعقیباوه، بیا یې بندسرده کې یې ور درولی خو هغه یو څو ځوانان راغلي وو ورې څه نه ورته ویل. نن شفاخانې خوا ته حاجي صاحب درولی ور لاس ور اچولی و په هغوی والی دا خدمه خو ته پولیس دي د ملګري والي دي ورته لاس ور اچولی دا چې باندې اعلان نه ده کړې، بس روغ هم وږي، رنځور هم وږي، بن هم وږي، سپین ږیری هم وږي. نن دغه حاجي نیاز دغه قوم سره راپورته سوی ده چې دغه خلاف دغه مافیا او زور وایي، دغه کړۍ زور وایي چې دا خلک لرې کړي، تر اوسه پورې دا راباندې لګیا دي. لاریونوالو د ښرنې ښار له عمومي څلور لارې سره د تحسین خیمه ووهله او په زیات شمېر ځوانان او قومي مشران د عدالت غوښتلو په موخه پلازمینې کابل ته لاړل. دوی همدارنګه د ښرنې ښار هم تر نامعلومې نیټې پورې تړلی دی او زیاتوي چې غږ او غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي. په کابل او پکتیکا کې به مدني حرکتونه دوام لري. د پکتیکا ولایت مقام مسؤلین که څه هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د امنیه قومندانۍ یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاده نښته کې د خلکو له لوري یو تن پولیس هم وهل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. سرچینې زیاته کړه چې دغه پیښه به په دقیق ډول وڅېړل شي او عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د حق غوښتنې ولسي حرکت له دې وړاندې هم د ځینو امنیتي چارواکو له ناوړه کړنو خبر ورکړی و او د هغوی پر ضد یې په وارونو لاریونونه ترسره کړي دي. د دغه حرکت له کړنو سره ځینې وخت یو شمېر فعالین او چارواکي مخالفت ښیي، خو د حرکت مسؤلین وایي چې فعالیتونه یوازې د پکتیکاوالو د حقونو ترلاسه کولو په موخه دي او هیڅ کومه بله موخه نه لري.